السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. نن ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې څنګه په ایف جي کې اکاونټ جوړولی شو یا په افغان کوین کې اکاونټ جوړولی شو. نو دې لپاره به راشئ، لومړی به ایف جي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو دغه اپلیکیشن دی، تاسو به دلته ښکاري. دلته دې لپاره به راشئ. نو سمپل د اسانه طریقه ده، په اپ سټور کې به یا پلی سټور کې به ورته سرچ کړئ ایف جي کوین. کله مو چې سرچ کړئ ملګرو، نو تاسو به راشئ په دې ایف جي کوین باندې به کلیک وکړئ. دا به د اوپن ځای باندې به تاسو ته انسټال لیکلی وي، دا به تاسو انسټال کړئ. ما تیار انسټال کړی دی، زه یې اوپن کوم. نو کله چې ملګرو دا اوپن کړو، نو تاسو به راشئ دغه ځای به ورته کلیک واخلئ. دلته تاسو ته ښکاري داسې پروفایل اپشن یې ورکړی دی. په دې ځای به کلیک واخلئ. کوم چې کله کلیک واخلئ په دې رجسټر باندې کلیک واخلئ. کله چې نوی اکاونټ جوړوئ تاسو به په رجسټر باندې کلیک واخلئ، او کله مو چې اکاونټ جوړ کړی وي همغه اکاونټ پکې خلاصوئ، په لاګین به کلیک واخلئ. نو زه راځم په رجسټر باندې کلیک اخلم. نو دوستانو چې کله مو په رجسټر باندې کلیک واخیستو، نو تاسو به دلته لومړي ځای کې نیم خپل نوم ورکړئ. زه راځم خپل نوم ورکوم. تاسو چې هر نوم ورکوئ نو هغه به اخلي، کوم مشکل به پکې نه وي. او دلته به راشئ خپل بخښنې سره خپل دلته به بیا راشئ خپل ایمیل به ورکړئ. زه خپل ایمیل ورکوم. کله مو دوستانو چې کله ایمیل ورکړئ، بیا تاسو راشئ خپل پاسورډ به ورکړئ، لاندې به یې کنفرم کړئ. نو زه دوستانو ویډیو بندوم، خپل پاسورډ ورکوم. کله مو چې پاسورډ ورکړو، لاندې ځای کې بیا ورته کنفرم کړئ خپل پاسورډ. بیا به راشئ په دې کنټري باندې به کلیک واخلئ. د کوم ملک په نمبر باندې تاسو غواړئ اکاونټ جوړ کړئ، نو د همغه ملک به ورته انتخاب کړئ. زه په افغانستان کې یم، د افغانستان په نمبر یې جوړوم. نو د افغانستان نمبر کوډ انتخابوم. تاسو که هر ملک کې یاست، نو تاسو کولی شئ چې د همغه ملک په نمبر باندې جوړ کړئ. دلته راځم، زما ریفرل کوډ چې دی 26,109 دی. دا زما ریفرل کوډ دی. تاسو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ او دا دلته ریفرل کوډ کې ووهئ. دا زما ریفرل کوډ دی. کله چې تاسو څوک راولئ خپل یعنې خپل ریفرل باندې راولئ، خپل ملګري خپل ټیم ته یې راولئ، نو تاسو به خپل ریفرل کوډ ورته ووایئ چې تاسو ځانګړی کوډ دی او دا چې دی دا زما کوډ دی، ریفرل کوډ دی. نو بیا به راشئ تاسو دلته به موبایل یعنې خپل د موبایل شمېره ورکړئ. نو موبایل شمېره ورکړله، تاسو به راشئ په د اخر سر کې به تاسو ته یو اپشن ښکاري، دا به ورسره ټیک مارک کړئ. دا مو چې کله ټیک مارک کړئ، بیا به په دغه رجسټر باندې کلیک واخلئ. نو کله مو چې رجسټر باندې کلیک واخیستو دوستانو، لږ به ورته منتظر شئ چې اکاونټ به مو جوړ شي. ښه دوستانو، اوس مو موږ ته ویریفیکیشن کوډ رالېږي. موږ چې کوم جیمیل ورکړی و، نو دې لپاره به راشئ تاسو خپل جیمیل ته جیمیل به خلاص کړئ او تاسو به یې کوډ رالېږلی وي. زه راځم خپل جیمیل خلاصوم. دا دې ما ته یې کوډ رالېږلی دی 25,109.2. 25,109.2. دا مو چې کله دې ځای کې ووهو دوستانو، دا کوډ مو چې کله دلته پیسټ کړو، نو تاسو بیا راشئ ویریفای باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په ویریفای باندې کلیک واخیستو دوستانو، تاسو اکاونټ به جوړ شي. یوازې والټ به پاتې وي، هغه هم هلته اپشن راځي چې تاسو یعنې والټ مو جوړ کړئ. والټ جوړول هم اسانه طریقه ده. نو دا دی دوستانو زموږ اکاونټ جوړ شو. لږ ورته منتظر کېږو، لوډینګ کې دی. ښه دوستانو، دلته موږ ته وایي پلیز کریټ یور والټ. نو دلته تاسو به دلته راشئ، خپل والټ به هم ورته موږ ته ویلي دي کریټ نیو والټ، یعنې تاسو مو خپله والټ یا بټوه هم جوړه کړئ. نو زه په دې باندې ورته کلیک کوم، بس زموږ والټ به هم جوړ شي. ښه دوستانو، موږ ته وایي یور والټ هاز بین سکسسفولي کریټډ. نو زموږ بټوه هم په کامیابۍ سره جوړه شوله. نو دا دی زموږ د اکاونټ جوړولو ویډیو، او په دغه ویډیو په مطابق موږ کولی شو چې خپل اکاونټ جوړ کړو. نو که نور کوم پوښتنه وي دوستانو، تاسو کولی شئ چې ما ته په کومنټ کې ووایئ، او انشاءالله زه درته جواب درکوم. او بل دا چې زه د وټساپ ګروپ لینک هم په کومنټ کې اچوم، او د ټلګرام لینک هم په ګروپ کومنټ کې اچوم. تاسو کولی شئ چې ټلګرام کې او وټساپ کې هم راسره یو ځای شئ. کومه پوښتنه وي هلته یې کولی شئ. ښه وخت ولرئ. خدای په امان.